السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. هغه څه چې مې تاسو ته وعده درکړې وه، په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره د آی ټي په باره کې یو څه خبرې وکړم، او هغه دوستان چې په دا اوس کې په دې تصمیم باندې دي چې په آی ټي کې به کومه رشته انتخابوي، شاید دا ویډیو د هغو دپاره یو څه ګټور معلومات په لاس ورکړي، او د کرپټو کرنسي په باره کې او د هغه د جریاناتو په باره کې یو بل موضوع د کلونیل پایپلاین هاکېدل چې تاسو 2 هفتې در مخه شاید دا خبر اورېدلی وي. د امریکا څخه د باندې شاید دومره ډېر مهم نه وي درته معلوم شوی، مګم په هغه باره کې به هم تاسو ته څه معلومات درکړمه او یو څه خبرې به په هغه باره کې ستاسو سره شریکې کړم. د هغه دوستان دپاره چې آی ټي نوی شی ورته معلومیږي، آی ټي یعنی انفارمیشن ټیکنالوجي په خپله څه شي ته وایي. انفارمیشن ټیکنالوجي د کمپیوټرونو تر مابین ارتباط او د معلوماتو تبادله د کمپیوټرونو تر مابین دې ته انفارمیشن ټیکنالوجي وایي. انفارمیشن ټیکنالوجي نظر و نورو ټیکنالوجي ته د افغانستان څخه د باندې ډېره پرمختللې ده، بالخصوص په غربي دنیا کې. په افغانستان کې متاسفانه انفارمیشن ټیکنالوجي درېږي یوازې پر ډیسکټاپ سپورټ باندې، او یو څه ډېر مینیمم یا بیخي لږه اندازه د سرور مینجمنت په باره کې هم په افغانستان کې ضرورت پیدا کېږي په بعض ځایو کې، مګم اکثرا تقریبا 90% خلک چې په آی ټي کې کار کوي دی یوازې ټیکنیکل سپورټ د ډیسکټاپ دپاره ورکوي. نو دا کمپنیانې هم چې خلک په آی ټي کې د آی ټي په نامه هایروي یا مقرروي، هغو ته صرف د ډیسکټاپ سپورټ دپاره کار ورکوي. زه به په دې ویډیو کې تاسو ته څه نور معلومات د آی ټي په باره کې درکم، او بیا به په دې باره کې خبرې وکړو چې غیر د افغانستان څخه د باندې د آی ټي دپاره څه رقم کارونه شته، کومې خواته تللي دي، کوم شیان ډېر پشکې مهم دي، څه شي نور پشکې کېږي. آی ټي که په یو بل مثال درته ووایم، آی ټي په خپله یو رشته نه ده. آی ټي په خپله یو بسته مکتب دی. دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې وایي زه غواړم چې سبق ووایم چې د مریضانو سره مې کار باري، بیا له دې چې دا معاینه کړي چې د مریضانو سره په څه حساب ورسره کار باري، زه نرس یم، زه ډاکټر یم، زه متخصص یم، زه جراح یم، زه څه شی یم. نو آی ټي دغسې یو عمومي فیلډ دی، او په هغه کې بیا دا نور شیان راځي چې هغه لکه ما چې در مخ درته وویله د افغانستان څخه د باندې ډېر مخته تللي دي. په دې ځای کې تاسې یو ډیټا سنټر وینئ چې دا د ګوګل د کمپنۍ یو ډیټا سنټر دی. دوی تقریبا 120 دانې دغسې ډیټا سنټرونه لري. دا ډېر غټ اتاقونه دي. په دې کې په د هر المارۍ کې 42 کمپیوټران دي. دغه اوسنۍ دنیا کې چې تاسو په ګوګل کې هر شی کوئ، د دغه کمپیوټرانو په زور او په طاقت سره تاسو دغه معلومات ستاسو ټلیفون ته، ستاسو کمپیوټر ته، ټلویزیون ته، هر شي ته دغه معلومات د دغه سیستمو د لارې ورسیږي. نو دا د اډوانس آی ټي په برخه کې خلک کولی شي چې په آی ټي کې څومره کوم شان سپیشلایز کړي. مثلا هغه خلک چې د ډیټا سنټرو په داخل کې کار کوي، هغه ډیټا سنټر انجینیر په کوم کار کوي چې د دې وظیفه دی چې مثلا د سرورو یا د کمپیوټرو پر ځای کېدو باندې او د هغو د منظمو چلولو دپاره، او د دې یو مهم کار دا دی چې د کمپیوټرانو د یخېدو دپاره ډېر کار وکړي. دا په دې خاطر چې د اوسني اډوانس کمپیوټرونه چې دي، دا چې 42 دانې تاسې په یوه المارۍ کې کښېږدئ، په دې المارۍ کې تقریبا د 10 تر 25 کیلو واټو پورې برق مصرفیږي په دا یوه المارۍ کې. نو یو دا چې دا ډیټا سنټرونه بې اندازه ډېر برق مصرفوي، دوام دا چې دا برق ډېر کنډنس په یو کوچني ځای کې د دونه ډېر برق څخه کار اخیستل کېږي، دا په خپله په حرارت تبدیلېږي. بالاخره دغه 40-50 کیلو واټه برق 40-50 کیلو واټه حرارت تولیدوي. نو دا چې تاسو سره جمع کړئ، مثلا په دغه یوه ډیټا سنټر کې تقریبا 12,000 دانې راکه یا المارۍ پرتې دي چې په هغه کې 42 سرور دپاره وکړي. نو دا تاسو سره ضرب کې وګورئ چې
څونه ډېر حرارت تولیدېږي په دغه اتاق په مابینځ کې، نو د دې د یخېدو دپاره جلا ټکنالوژي دي، ډېرې پیشرفته او ډېر غټ سیستمونه دي چې د دې د یخولو دپاره کار کوي. نو دا د ډیټا سنټر انجینرانو یوه وظیفه هم دغه ده چې دغه یخېدو د سیستمو څخه د ایر کنډیشنو د سیستمو څخه باخبره اوسي، هغه مینټین کړي او هغه پر هغه باندې کار وکړي او د یو پی اس او باندې هغه سیستمونه چې برق ورکوي د کمپیوټرانو ته پر هغه باندې هم کار وکړي. د دې په څنګ کې آی ټي اډمنسټراران دي چې هغه د ډیټا سنټر د باندې خپل په دفتر کې د دې کمپیوټرانو سره خبرې کوي یا د سرورونو چې په دې الماریانو کې دي د دې په مینجمنت کې کار کوي. بیا په هغه کې بیا څو رشتې دي، مثلا بعضې خلک دي چې په نتورکینګ کې کار کوي، بعضې خلک دي چې په پروګرامینګ کې کار کوي، بعضې خلک دي چې په ډیسکټاپ سپورټ کې کار کوي. نو دا ټول شان د آی ټي سره تړلي دي او جلا جلا رشتې پکې شته. مثلا په دې مثال کې چې تاسو وینئ هغه د لوړ سره څخه یو عکس و، دا د یوه قطار عکس دی چې تاسو دا کمپیوټران وینئ چې بیخي اوږده لاینونه دي د دې ډیټا سنټرو په مابینځ کې. زما اصلي وظیفه چې زه په خپله روزمره کار پکې کومه دا 12 کاله کېږي د دغه سیستمو پر مانیټرینګ او مینجمنت باندې کار کوم. دا کمپنۍ چې زه کار ورته کوم د هغه سیستمونه جوړوي چې د دغه ډیټا سنټرو د مانیټرینګ او مینجمنت لپاره د کولینګ سیستم او د پاور سیستم د دې شان لپاره جلا جلا سامانونه لري. نو د هغو د انټیګریشن لپاره بیا زه د سیستم انجینیر په حیث په دغه ډیټا سنټرو کې کار کوم. یو بل مثال یې دا چې تاسو وینئ دا د یخېدو د سیستم دستګاه ده چې هغه ډیټا سنټر چې مې در مخه په عکس کې د ښکاره کوي هغه ډیټا سنټر یخوي. دا رنګونه په دې خاطر دي چې دا سیستمونه ټوله بیک اپ لري، په دې معنی چې دا باید 100% 24 ساعته 365 ورځې د کاله وچلیږي او هیڅ وخت د کار ونه لویږي. مثلا یو دی شین رنګ دی، دا شین رنګ په خپل یو مکمل سیستم دی، که شین رنګ کار نه کاوه سور لاین کار کوي، که سور لاین کار نه کاوه زرغون لاین کار کوي، که زرغون لاین کار نه کاوه ژړ لاین کار کوي. نو دغه ټول سیستمونه ځان ته انجینران غواړي، ځان ته آی ټي سپیشلیستان غواړي چې پر دې باندې کار وکړي. اوس یو بل شی چې قرار د آی ټي دنیا ته را داخلیږي هغه د او ټي سیستمونه دي چې د آی ټي سره په ټچ کې کیږي. او ټي چې شي دی، او ټي اپریشن ټیکنالوژي ده. اپریشن ټیکنالوژي تر آی ټي ټیکنالوژي زړه ده. دا په دې معنی چې د 1940 د دویم جنګ جهاني وروسته او ټي ټیکنالوژي قرار ډیولپمنت شروع سو. هغه ټیکنالوژي چې شي ده دغه ماشینری چې د بلډینګ که شفاخانه یي، که فابریکه یي، که دفتر یي، بل هر رقم کمرشل بلډینګ یا تجارتي ځای چې تاسو فکر کوئ په دې کې د ماشینری څخه کار اخیسته سوی دی او دا ماشینری جلا جلا کارونه کوي په جلا جلا بلډینګو کې. ځکه تاسو مثال درکړم، مثلا په یو فابریکه کې په زرهاو ماشینان دي چې هغه د دغه فابریکې د هوا مینټننس کوي، مثلا د ګرد و غبار مینټننس کوي، د حرارت مینټننس کوي، د ورک سیستم مینټننس کوي، د یخېدو د ګرمېدو مینټننس کوي. دا ټوله اپریشن ټیکنالوژي کې حسابل کیږي. په اوسني وخت کې په د اخرو لسو کلو کې دغه او ټي ټیکنالوژي، اپریشن ټیکنالوژي د آی ټي ټیکنالوژي ته ځان ورنږدې کړی دی. او ټي ټیکنالوژي پخوا چې وه د بل رقم پروتوکول څخه کار اخیستی، یا د کمیونیکیشن د مینجمنت سیستم او د خپل ماشینری تر مابینځ د بلې ژبې څخه کار اخیستی او هغه یو څه لیمیټیشنونه درلودله. هغسې پیشرفته نه وه لکه ټي سی پی آی پي. په آی ټي دنیا کې د ټي سی پی آی پي څخه کار اخیستل کېږي د کمپیوټرانو د کمیونیکیشن لپاره. نو دغه او ټي ټیکنالوژي کرا د ټي سی پی آی پي خواته ځان را نږدې کوي او غواړي چې دغه ټي سی پی آی پي د پروتوکول د پیشرفته بودن څخه خپل په سیستمو کې کار واخلي. نو دا کار چې وسی هغه خلک چې دغه سپیشلټي ولري، مثلا د او ټي او د آی ټي د نږدې کېدو یا په دغه فیلډ کې کار وکړي. که تاسو د آی او ټي نوم اورېدلی، مثلا انټرنیټ اف ثینګز، د او ټي نوم اورېدلی او اپریشن ټیکنالوژي او په آی ټي خو نو خبر یاست. که په دغه فیلډو کې تاسو کولی شئ چې ځان سپیشلایز کړي، هغه خلک چې هغه انجینران چې کولی شي چې
د او ټي او د آی ټي تر مابینځ دا کنورجنس چې اوس شروع دی پر دې باندې کار وکولای شي په دې پروتوکول یو پیږي دا سیستمو په خبرو باندې و پیږي په تاغ رشته کې کته چې درس وایست په آینده کې دا سیستمونه ډیر نور هم سره نږدې کیږي وسه شروع ده اپریشن ټیکنالوژي قرار ځان آی ټي ټیکنالوژي ته ورنږدې کی نو په دغه لار کې زما خپل پیشنهاد او نظر دوستان ته دغه دی چې پر او ټي او آی ټي پر کنورجنس باندې که تاسو دغه رشتو ته ځان ور داخل کړئ دا به ستاسو په ګټه دا نورې رشتې چې په آی ټي دنیا کې ستا مثلا نتورکینګ دی یا پروګرامینګ دی یا ډیسکټاپ سپورټ دی په دې کې بیخي ډېر خلک ټرین شوي دي په دې کې ډېره مشکله ده چې تاسو رقابت وکولای شئ د خلکو سره چې په کلو تجربه لري مثلا که تاسو په کار پسې ګرځئ نو که تاسو په یو سپیشلټي کې مهارت ولري مثلا او ټي ان آی ټي کنورجنس کې مهارت ولري ډېرې کمپنیانې ډېر غټ ارګنایزیشنونه په داسې خلکو پسې ګرځي چې دغه مهارتونه ولري یا دغه رشته کې درس ویلي چې په د او ټي او آی ټي کنورجنس کې باندې کار وکولای شي د انټرنیټ اف ثینګز سره بلدي تاسو کې په انټرنیټ کې آی او ټي پسې سرچ وکړئ وګورئ چې ډېر معلومات په دې باره کې شته آی او ټي نه یوازې چې شخصي دنیا یا د خلکو انډیویډوال دنیا ټچي په دې معنی چې مثلا نن شاید تاسو په افغانستان کې مومنی د افغانستان د باندې بیخي ډیر دي مثلا یخچالونه د انټرنیټ سره کنیکټ دي په کور کې نور سامانونه نور برقي سامانونه د انټرنیټ سره کنیکټ دي دا په شخصي دنیا کې د آی او ټي استفاده ده مګم په کمرشل دنیا کې د بزنس په دنیا کې بیا دغه سیستمونه چې د بلډینګ مینجمنت په خوا کنټرولوله دا قرار ځان انټرنیټ ته داخلي نو دغه خبرو پر اساس باندې ما غوښتل چې یو بل موضوع تاسو سره شریک کړم هغه دا و چې وروسته به بیا پس له یو څو نورې موضوعګانې به هم دلته در سره شریک کړم بیا به بیرته د آی او ټي او آی ټي کنورجنس نږدې کېدو په باره کې یوه موضوع تاسو ته وایم هغه د کلونیل پایپلاین هاکینګ و چې دا په خپله یو ښه مثال دی چې څنګه آی او ټي او آی ټي څنګه سره نږدې شوي دي او څه مشکلات یې راوړي دي او څونه کمپنیانې غواړي چې د دغه باره کې سپیشلیستان ولري چې په آی ټي کې بلد دي او په او ټي کې بلد دي اپریشن ټیکنالوژي کې بلد دي نو د هغو دپاره کارونه بیخي ډېر دي د دغه جریان په سلسله کې نورې ماشینرۍ دي چې تاسو شاید هم لیدلې وي هغه ماشینرۍ چې ډېرې اډوانس ماشینرۍ دي چې اکثر وخت شاید تاسو په انټرنیټ کې دا ویډیوګانې لیدلي دا هغه ماشینونه دي چې ټول فابریکه پر چلیږي مثلا دا د مرسیډیز بنز د جوړولو فابریکه ده که تاسو وګورئ هیڅ انسان نشته دا ماشینونه ټول دغه منظم کار کوي د کمپیوټرو پر وصل دي دغه کمپیوټرو مینجمنت د دې خپل کمانډونه د دې خپل پروګرامونه دا ټول د او ټي او د آی ټي د کنورجنس د لاسه را پیدا کیږي که تاسو ورته وګورئ د آی ټي کمپیوټران نه دي دې منظمه وظیفه لري دغه وظیفې لپاره د دې د مینټیننس لپاره نور خلک دي چې هغه موظف دي چې دا سیستمونه چې کار کوي د دې لپاره چې دا ماشینان 24 ساعته کار وکولای شي دغه سپیشلټي بیا دغه شی مثلا دا مې د یو مثال پر رقم تاسو دروښول چې د آی ټي او او ټي څونه سره نږدې شوي دي مثلا دا ماشینونه چې تاسو وینئ دا یو غټ حصه کمپیوټر دی مګر یو بل مهمه حصه دغه ده چې د ماشین په خپل کار کوي او د موټر تولیدي بل دي چې انسان ته ضرورت پیدا شي نو په دې کې د کمپیوټر لاس بیخي ډیر دی د دې د پروګرامولو لپاره د مینټیننس لپاره د دې ټولو شانو لپاره د او ټي او آی ټي کنورجنس تاسو په بیخي پیشرفته صورت سره په دې ویډیو کې وینئ چې او ټي او آی ټي ډیر سره نږدې شوي دي دلته او د دې په نتیجه کې کمپنیان کولای شي چې دغه څه کارونه وکړي یا دغه څه شان تولید کړي بل دي چې د انسان لاس ته د ماشين سره ومشلي د دې خو بیان نور دادي چې د ماشینان یا د موټران په داسې ځایو کې تولیدېږي چې هغه توخونه پرشرایز دي یا مثلا ټمپریچر ډېر لوړ یا ډېر کښته نو انسان نشي کولای چې په هغه وخت کې اوسي مګم د کمپیوټر لپاره یا د دغه ماشين لپاره هیڅ مشکل نشته د دا شی تولیدولای شي او دا ماشینان اکثر وخت 24 ساعته کار کوي
یو په زړه پورې مطلب په دې باره کې د مرسیډس کمپنۍ په 1980 کال کې چې موټران تولیدوله دوی د ورځې 10 موټره تولیدولای شوی 10 موټره جوړ کړي راایستلای شوی اوس دا ماشینانو په ذریعہ سره دوی کولای شي چې د ورځې 10,000 موټره راوباسي نو د ماشینانو نه یوازې چې کمپنۍ ته ډېره ګټه ورسولې ده د کمپنۍ خاوندان ته مګم د دې د مینټیننس لپاره د دې لپاره چې دا ماشینان سم کار وکولای شي ډېرو انسانانو ته ډېر سپیشلټي خلکو ته انجینرانو ته ضرورت شته چې هم په آی ټي وپوهېږي هم په او ټي وپوهېږي اپریشن ټکنالوژي سره بلد اوسي نو بیا هغه کولای شي چې پر دې ماشینانو باندې د مینټیننس لپاره د ریپروګرامینګ لپاره د ریکنفیګریشن لپاره د دې ټولو رشتو کې کار وکړي نو دا ویډیو مې د دې لپاره درته ایښی و د دې لپاره یو بل مثال مثلا د امازون د کمپنۍ سره تاسو بلد یاست دا د امازون د کمپنۍ یو ویرهاوس دی امازون تقریبا اوس 80 دانې ویرهاوس یوازې په امریکا کې لري په نور دنیا کې هم داسې ویرهاوسونه لري دا ویرهاوسونه ټوله په کمپیوټر مینیج کیږي دا ګاډیانې دي دا ټوله کمپیوټري ګاډیانې دي دا شان وړي هغه خلکو ته ورنږدې کوي دا بستا ریړې ورنږدې کوي چې هغه وکولای شي دغه شانو څخه چې په کار دی هغه جن راواخي خپل کسټمر ته ورواستي نو د دې مینجمنت هم په خپل د او ټي او آی ټي د کنورژنز په لیاس کېږي دا ماشینان یو کار لري مګم دی په کمپیوټر باندې مینج کېږي نو د دې لپاره سپیشلیست ضرورت شته نوري کمپنیانې دې شان ته ګوري ویني چې دا څونه موثر کار کوي نو دا قرار په نورو انډستریانو کې هم پیدا کیږي او خلک غواړي چې د دې څخه ګټه واخلي او غواړي چې د دې لپاره سپیشلیستان وي چې دې سره کومک وکولای شي د کمپنۍ کې کار وکړي او دغه شانو د مینجمنت وظیفه پر غاړي نو د دې لپاره هغه سپیشلیستان یا هغه خلک چې کولای شي چې دغه په دا اوس وخت کې د آی ټي او د او ټي په اړه کې تحصیل کړي او دی آماده دغه کار د پاره نو د دې د کار پیدا کول په دې رشتو کې شمه اخیستل او ژوند کول ډېره ساده خبره ده او دا ټکنالوژي کارکران نور دنیا ته هم راځي او نور کمپنیانې به هم کولای شي چې د دې سیستمونو څخه کار واخلي هغه چې ما درته ویل آی ټي او او ټي کارکران سره رانږدې کیږي په دې خاطر چې آی ټي او او ټي ته ضرورت لري که تاسو هغه ډیټا سنټر اکس چې تاسو د ښکارا کې د دې لپاره چې دا کمپیوټران سم کار وکولای شي هغه ماشينري چې په شا کې ده مثلا د ایر کنډیشن سیستم دی د برق سیستم دی د نل دواني سیستم دی دا ټول په کمپیوټر کار کوي او دی د آی ټي سره خبرې کوي چې مثلا یو مثال درکم د ورځې په جریان کې د کمپیوټران 100% نه چلیږي یا پروسیسر 100% نه چلیږي د ورځې داسې وختونه دي داسې ساعتونه دي چې دا سیستم 100% چلیږي یعنی ډېر مراجعین لري او داسې وختونه دي چې دا سیستم دونه په زور نه چلیږي دونه ډېر حرارت نه تولیدوي نو دغه آی ټي او او ټي یو د بل سره چې سره نږدې او یو د بل سره خبرې سره وکولای شي نو بیا غیر کنډیشن ته ضرورت نشته چې دغه فل چالاني فل یخ هوا تولید کوي هغه وخت چې آی ټي ډېر انرژي ته ضرورت نه درلود یا ډېر انرژي په خپل نه مصرفوله د کمپیوټر د لارې د ایر کنډیشن د سیستم سره خبرې کوي او د ایر کنډیشن سیستم ځان ورته سلو کوي دا څو ګټې لري او مهمه ګټه دا ده چې د برق د مصرف څخه د اضافه مصرف څخه لاسنیوي کیږي نو دا چې تاسو فکر وکړئ چې څونه ډیر غټ سیستمونه دي څونه غټ ایر کنډیشنونه دي یا څونه غټ تاقونه دي چې دا باید ساړه شي نو کله چې په دې کې د برق سپما راشي دا سپما به ډیرې او دا د کمپنیانو ډیر غټ خواهش دي چې دا سیستمونه ولري چې آی ټي او او ټي او د بل سره خبرې وکولای شي او دا هغه څخه د ګټه واخیستلای شي نو په دغه لار کې هم هغه دوستان چې آی ټي فیلډ ته داخليږي نو دا شی ته متوجه اوسئ دا ورځ په ورځ ډیریږي او نورې کمپنیانې هم غواړي چې دغه شانو څخه خپل د ځان لپاره ګټه واخلي وسپنه راسه کولونیل پایپلاین د کولونیل پایپلاین په اړه کې شاید تاسو کوم بیشته امریکا د باندې اوریدلی چې د کولونیل پایپلاین د 15 ورځې لپاره شټ ډاون سو یا اف سو د کولونیل پایپلاین د هیوستن د ښار څخه په ټکساس کې شروع کیږي
د نیویارک په نیوجرسي کې ختمیږي. دا تقریبا 5500 مایله اوږد پایپلاین دی. دا دې پایپلاین وظیفه چې شته دا په 1960 کال کې جوړ شو او دا پایپلاین هغه تصفیه شوي تیل چې د هیوستن په ښار کې تولیدیږي یا د امریکا څخه د باندې امریکا ته راوړل کیږي، هغه په ټکساس کې هغه تصفیه خانې دي چې دا تیل ټوله تصفیه کوي. مثلا ډیزل جلا کیږي، پټرول جلا کیږي، د طیارې تیل جلا کیږي، د سوځلو د بخاري د دې شان تیل جلا کیږي. دا چې ټوله سره تصفیه شوله د دغه پایپلاینونو د لارې د امریکا په شرق کې دا پایپلاینونه تر نیویارک پر رسیدلي دي. یو څه لنډ معلومات دا پایپلاین په باره کې، دا پایپلاین 5500 مایل دی یا 1850 کیلومتره کیږي. دا تقریبا 3 میلیونه بیلره تیل د ورځې ترانسفرولای شي. نو کپاسټي بیخي لوړه ده. دوه پایپلاین، دوه مهم پایپونه، یو 40 انچه دی، یو 16 انچه دی او یو دغه پایپو څخه صرف او صرف د پټرولو لپاره دی او هغه بل پایپلاین چې دی په هغه کې بعضی وخت د طیارې تیل، بعضی وخت ډیزل او بعضی وخت هم د بخاري تیل په هغه کې ترانسفریږي چې د ټکساس څخه د امریکا شرقي ایالتونو ته ټولو ته ورسیږي. دا پایپلاین نه یوازې چې ښارونو ته تیل ورسوي بلکې مستقیما د هوایي میدانونو سره هم د امریکا په شرق کې ورسره کنیکټ دی چې هوایي میدانونه مستقیما د پایپلاین څخه خپل د طیارو لپاره دا تیل د دې څخه اخلي. اوس به نو راسو دې ته چې د سیستم یا د کولونیل پایپلاین څنګه هاک شو. کولونیل پایپلاین دوه نتورک لري. یو د دې آی ټي نتورک دی چې د دې خپل د افیسو لپاره چې دا ډېر غټه کمپنۍ ده، تقریبا 10,000 نفر دي که 20,000 نفر کار پکې کوي. د دې د افیسو نتورک او د اپریشن نتورک بیخي سره جلا دي. د دې د پایپلاین سیستم ټول په کمپیوټر کار کوي، دا دوه سره جلا دي. د دې په آی ټي نتورک کې یو هاک شوی و چې هغه خلکو چې غوښتل چې دې ته ضرر ورسي، دې ته د آی ټي د نتورک د لارې میسجونه واستوله. د دې کمپیوټرانو باندې هغه اپریټرانو د کمپیوټرانو باندې میسجونه رااله چې موږ ستاسو نتورک در هایجاک کړی دی، ستاسو نتورک مو نیولی دی او کولای شو چې شټ ډاون مو کو. او په څو ځای کې هم څو مثالونه ښکاره کړي وو. خبره په دې ځای کې ده چې دی د اپریشن نتورک او خپل آی ټي نتورک کې بیخي جلا سره ساتلی دي، نیجې سره نږدې کړي 100%. نو کمپنۍ د دې لپاره چې ډېره غټه کمپنۍ د ډېر مهم کار کوي، ډېر حیاتي کار کوي، د دې لپاره چې د خطر مینیمم کې خطر ډېر لږ کې خپل ټول سیستمونه شټ ډاون کړل. د 15 ورځې وخت یې ونیوی چې دا سیستمونه شټ ډاون شي او ټوله تصفیه شي او سکین شي چې وکتل شي چې د خلکو خو د اپریشن حصې ته لاس نه دی پیدا کړي. نو د دغه 15 ورځو په جریان کې د امریکا په شرق کې تیل بیخي ډېر ګران شوله، تیل بیخي ډېر کمیافته شوله. په ګاز سټیشنونو ته یا د تیلو ټانکو ته خلک په لینو ودرېدل. نو دا په خپله د امریکا پر اقتصاد باندې ښه تاثیر ونه کوي، ډېره غلطه خبره وه. او د امریکا حکومت دا اعلان وکړي چې دا یو سایبري جنگ دی یا د سایبر ټکنالوژي د لارې پر امریکا باندې اټاک شوی دی. نو په دې په جواب کې به امریکا بیرته د سایبر د لارې یا د انټرنیټ د لارې هغه خلکو چې پر دې باندې اټاک کړي دي پر هغو باندې به بیرته حمله کوي. نو په دې کې څو شیان دي. یو دا چې د ټکنالوژي جنګونه نظر و مخامخ جنګو ته ډېر فرق لري. تاوان یې تر مخامخ جنګو ډېر دی، په دې خاطر چې مستقیما پر اقتصاد باندې تاثیر کولای شي، د انسانانو پر ژوند باندې تاثیر کولای شي. ډېر خطرونه د سایبري جنګ سره تړلي دي. دا خو لا یو ښه اسانه مثال په دې خاطر چې دا د تیلو کمپنۍ وکولای شي چې د خپل د تیل سیستمونه بند کړي. مثلا د امریکا ټوله د برق سیستم د انټرنیټ سره تړلی دی. که د برق سیستم ته دی یو پوره ګریډ لري یا ټول امریکا د برق تر یو چتر لاندې ده چې دا ټول سره کنیکټ دي. که دې ته څوک لاره پیدا کړي دی کولی شي چې برق بند کړي پر غټو ښارو باندې د کمپیوټر د لارې.
نو دا په خپل ډیر خطر لري. بل خطر دا دی چې د امریکا د چشنګ د اوبو سیستمونه هم دغه سي ټول سره کنیکټ دي، ټول غټ نتورک دی چې ټول امریکا کوي، چې په امریکا کې باید همیشه د چشنګ اوبو دا ټول په کمپیوټرانو باندې کنټرولېږي، مانیج کیږي او مانیټر کیږي. نو که دغه خلک چې به کولای شي چې د تیلو د کمپنۍ د سیستم ته ځان ور داخل کړي، دی کولای شي چې د اوبو سیستم ته ځان ور داخل کړي او خدای نه خسته که داسې وکړي چې دی په داسې سیستم کې داسې تغیر راولي چې د کمپیوټر د لارې د اوبو سره زار ګډ کړي. مثلا کلورین که د چشنګ په اوبو کې ګډ کړي، دا انسانانو ته ډېر نقص کوي، ډېر خلک مریضان کوي، ډېر خلک د منځه وړلی شي او دا د کمپیوټر د لارې کېدلی شي. نو دغه خطرونه د سایبري جنګ نظر و د مخامخ جنګ ته بیخي ډېر دي او ورځ په ورځ ډېرېږي. او دا یوه بله رشته ده چې زه دوستانو ته داسې جدي مشوره ورکوم که تاسې د آی ټي خواته ځئ، د سایبر سیکیورټي په رشته کې که تاسې تحصیل وکئ، ځانونه پکې ایکسپرټ کړئ، ستاسې دپاره به نه یوازې چې نن به کارونه وي، مګر په آینده 10 کلو کې، په آینده 20 کلو کې به د خلکو دپاره، د هغه خلکو دپاره چې په سایبر سیکیورټي کې سپیشلیست دي، د هغو دپاره به هم همیشه کار او دوی ته به ډېر ښه معاشونه ورکول کېږي. د کولونیل پایپلاین بله موضوع چې ډېر ماته په خپله جالبه وه دا وه چې هغه خلکو چې پر دوی باندې اټاک کړی و د کمپیوټر د لارې یا پر دوی باندې حمله کړې وه، د دوی څخه پیسې غوښتې وې. دا پیسې د کریپټو کرنسي په رقم جینې غوښتې وې، بیټکوین یې جینې غوښتې وو تقریبا د 15 میلیونه ډالرو. نو کولونیل پایپلاین چون یو شخصي کمپنۍ ده، د امریکا دولت نه دی، د شخصي کمپنۍ د دې لپاره چې د خپل خطر مینیمم کې یا رالږي کې دا 15 میلیونه ډالر د بیټکوین په رقم د خلکو ته ورکړي وي. د بیټکوین یا د کریپټو کرنسي یو خاصیت دا دی چې دا پیسې چې د یو نفر څخه بل نفر ته ورځي، هغه نفر نه معلومیږي چې تاسو دا پیسې چاته ورکړئ، هغه صرف یو ادرس دی او هغه ادرس کمپیوټري ادرس دی چې د هغه د والټ ادرس دی. دا والټ هر ځای کېدلی شي چې اوسي او دا نفر ضرورت نه لري چې هغه والټ ته ورنږدې د انټرنټ د لارې د خپل بیټکوینونه د هغه څخه راخیستلی شي. مګر بیټکوین بیا په خپل منځ کې یا په خپل په سیستم کې کولی شي چې دولت یا اف بی آی کولی شي چې هغه ادرس د هغه نفر سره کنیکټ کړي او وپوهېږي. نو تقریبا د هغه 15 میلیونه ډالر څخه 4 میلیونه 7 ډالر تر اوسه پورې اف بی آی وکولای شوی چې بیرته د خلکو څخه واخلي او بیرته د کمپنۍ ته ورکړي. نو دغه ماته په خپله ډېره جالبه خبره وه چې د نه یوازې چې په دې کې تاسې د سایبر سیکیورټي ارزښت وینئ په دې مثال کې چې دا په دا نږدې وختو کې تقریبا 2 هفتې کېږي چې دا کیسه سوې ده. دوام دا چې تاسې د آی ټي او د او ټي ټکنالوژي نږدې کېدل سره وینئ چې څونه یې خطرونه ډېر دي. که په دې ټکنالوژي کې خلاګانې یا سم سایبر سیکیورټي انجینرینګ نه یې پشکې داخل یا دوی خپل سایبر سیکیورټي سیستمونه ونه لري چې دا مانیج کړي او مانیټر یې کړي. او دریم دا چې د کریپټو کرنسي څخه کار واخیستلی شو، نه دا اوله پلان نه ده چې د دغه رقم کارو دپاره چې یو چا د یو چا څخه د یو شي دپاره پیسې غوښتي او هغه پیسې په کریپټو کرنسي غوښتي. مګر په دغه حالت کې چون دا نوې موضوع وه نو ما غوښتل چې ستاسو سره شریک کړم. هغه دوستان چې دا ویډیو ګوري او که تاسو ته نور سوالونه در پیدا کېږي او په دې باره کې غواړئ چې نور معلومات پیدا کړئ، د آی ټي په رشتو کې ستاسو آینده پلان دی چې آی ټي ووایاست، کولی شئ چې خپل سوالونه مطرح کړئ. زه به کوشش وکړم چې ستاسو سوالو ته په ډېر نږدې وخت کې جواب ورکړم. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.